دغې دغې خبره درته کوم مړې ځان نه دونه مغروره کېږه مخه ځان نه مغروره کېږه مه ظالمې زه انسان یم زړه لرم د خوښې زړه مې دی ځان ته زه مغروره نیم خو د خدای او د رسول خاطر وکړه د دې جولې خاطر وکړه چې زما مخې ته بار بار مه راځه ولې مه راځه راځم به زړه چې مین شي بیا په تور او سپین نه وي ته خو هر څنګه یې زما قبول یې الله دې په تندر دا ستا رازلو لکه زه د مامي او د ماما په نظر کې وغورځولم زما په هغه کور کې ځای ورک شو لیدې که نه ستا په هغه ځای کې په هغه کور کې دې ځای ورک شو خو دې ځای کې دې ځای نه ورکېږي همیش دپاره به دلته که په خولې کې دې غاښ یې او که نه دې ځای کې به دې ځای نه ورکېږي بس تا غوندې سړي ته به زه زخر ولې نه خورم زما د ګل په شان د ترور زوی دی ماله خیر دی سوال درته کومه مینت درته کومه ستا هغه تور دي ما لیدلی دی د هغه سر د سړو نه دی ولې ما کیسې چل دی ښه ښکلې شنې سترګې مې دي ښه ښکلی تک سور سپین ځوان یم ایمې چې شینټک سړي سره په لار باندې لاړ شي 2 رکعته شکرانونه پیل وکړه چې شکر دی چې روغه رمټه به سره لاړم نو بیا الله پاک زه پیدا کولم ولې د شنو سترګو نه امان پکار دی سترګې دې شنې دي ځکه داسې مټکور او کلکې خلکو ته په لاره کې ودرېږي ای والله که نه کو دې مرۍ کې راله ګوتې واچو دې کې مې په انسیم کې که نه خو ستا د مینې نه ناوړمه پیږي که نه پیږي اوړې وړه او که نه اوړې موړه خپله لار دونیسه خپله لار وښه آینده لپاره که ما ته په لار کې ودرېږې نو د سترګو کې به درله ګوتې واچوم زمړې لګیا یې خو مینه ده خو دا سازیږي دغه شان په ګرانه باندې سازیږي مینه خیر دی چې څه وي هغه وایه خو یو پیر راته په مینه باندې I love you I hate you understand مهرباني جي مړې خبره درته کوم والله زه د کباړ خبره درته کوم د کباړ کار کوم پولۍ خرڅوم مسلمانې هر څه به بنګړي به هم دله راوړم لینرې به هم دله راوړم هر څه به دله راوړم خانه زه به خپلو ملګرو ته وایم چې زما خاوند کباړي دي خدای دې نه کړي الله دې نه کړي ښه ده نو خپلو ملګرو ته دې وایه بزنس کوي ستا ملګرو زه څه لیدلی یم چې دا څه کوي وي قد ته د ګوره نو ګام اخله صحیح ده خبره درته کومه بیا هم درته یم سوچ پې وکړه نازکې مړې سوال درته کومه زما هم په دې دنیا کې څوک نشته او ستا هم په دې دنیا کې څوک نشته هغه مامي او مامي دي هغوی له بدله زه مساله ورکړم او مړه به یې کړم خیر دی مړې مهرباني وکړه که نه نو الله خدای څوک هم بېوس او چاته محتاج مه کړي امین زه اوس دې ته محتاجه شم مینه د سره کوم ظالمې په تندر د داسې مینه ولګي چې زما زړه نه یې که نه ته زما مینه د سره قایمولی او دایمولی نه شي ولې نه شمه دا مینې او دا هر څه چې کوم دی دا خلک په زور باندې خپلوي او زه به دونه زور ولګوم چې تا به خپله کړم دا فیصلې په اسمانونو کېږي په اسمانونو شوي دي ته به زما تقدیر یې تا سره لیکلي که نه نو ښه خلک څنګه وي خدای وي زما لیکلي تقدیر واړوي ما خان کې خدایه نو یا الله سوال درته کوم که ده سره د زما تقدیر لیکلي تی بدل کړې ربه امین خدای پاکه چې دا زما نه شي خبره زه الله ته سوال کوم یا الله یا الله گنجی کې خدای پاکه یا الله سوال درته کوم گنجی کې چې بیا خپل خاوند ته وایي چې نه درځي په لاس زلفې زما رسوا به شي نه درځي زمړې دا لوی او تکبر به دې وایي ښه السلام علیکم وعلیکم سلام رشید څنګه ته خیر دی ټیک ټاک خیرونه دي نازکه دا راته ووایه چې چېرته روانې پرون سهار مې مولید ډېره وختي کې روانه وې نن بیا را روانې خیر خو دی که نه نو موږ به چېرته لاړ شو سنټر ته ځمه سنټر نه دغه دې را روان یم او دا خو ته نه کې چې په کلي کې یو سکول کولو کې یو اسپتال کولو کې نو زمونږ به په سکول کې به ما ټیچینګ کولو یا په اسپتال کې مې نرسینګ کولو نه نو سنټر څه چې موږ خو په پته پوهېږه که نه نو مې نه سنټر دی خو نور په حساب کتاب نه پوهېږو چې هلته تاسو ته څه شی ښیي مونږ ته هلته بوټي ښیي هلته مونږ ته کټینګ ښیي د کپړو هلته مونږ ته سلۍ ښیي او هلته مونږ ته کشیدهکاري ښیي د سلمې کارونه راته ښیي دغه هر څه ښیي راته دغه شانې پیسه بس بېغمه شه چې دا خبره د نازکې نو دا زه به ولې ځای ورکړم څومره ځای پکار دی
نو چې هسپتال او سکول او سنټر په څومره ځای کې زه خو یم چې څومره غټ وي هغومره به ښه وي. هسپتال له نشم ورکولی هغې له خو په جربونو ځای پکار دی او سکول له به یو 5 محلې ځای ورکړم او د سنټر دپاره 4-5 محلې ځای ورکولی شم انشاءالله چې نور زنانه به هم دا سره پکې په روزګار کې په خپله هم پکې ډیپټي کوه. الله هم خوشحاله ساته زه یم چې د هر کلي مشر ستاسو په شانتې شو نو ډېره زیاته ښکلې خبره ده دا. هغه خو صحیح ده بچې خو موږ خو بې تعلیم یو که نه موږ خو په دې کې څوک نه پوهېږو تاسو خو تعلیم کړی دی په دې دغه کې تاسو موږ سره مدد کوئ تاسو هم پوهوئ موږ خو جټ خلک یو پخواني. ولې نه ملک صاحب چې مونږ تاسو ته نه وایو تاسو مونږ ته نه وایې خو لکه وي وړه خلو غټه خبره نو ما ویل دا غټه خبره مې نشمه کولی خو زه بیا مې وکړه او ستاسو مننه کوم چې تاسو ما ته انکار ونه کړو تاسو زما په خبره باندې. داسې هېڅ خبره نشته زما چې کوم دی ډېره ستاسو دپاره هر ټیم کولو د په نیمه شپه م چې سي مرچکې خان تابعدار دی زه چې دا نه کوم نور به تاسو له څه کوم. خوشحاله اوسې الله مې عزت وکړه مهرباني. نو څوک هم زما د کولو کوڅې له 100 روپۍ هم پکاري چې درکم دله نه چې پیسې را سره شته الله مې عزت وکړه خو دا کار مو کو نه ډېره بېغمه شه انشاءالله چې د نن نه به دا زه سوچ چې کوم دی په دې باندې زه کوم او زه به تا ته ووایم ډېر زر به په دې باندې کار شروع کوم. صحیح ده بچې صحیح ده جی الله ښځه ورشه زم زما څه کار دی تعظیم له راشه مرچکې بانده کو دا کار دی وکړو دا مرغۍ کو دې په لاس راله نو مزې به دي مزې یاران وایي که نه وایي چې مایې نیسي نو په کونډه کې به ورته چینجي اچوې مرچکې بانده دا چانس دې راشه خو دا مرغۍ دې په لاس راله نو مزې به کوې هسې خو دې عمر تباه و برباد دی. ای خدای تو یا الله چې هغه سړی به مې په کومه اخیستلې دي جنې د کارنامو د لاسه یجنې یو ګوټو براله راوړه ها در راوړم دله هغه بیا پکې ته جوړې بیا په کوټه نو چې ستا سرخي سپېتې نه برابرېږي سرخو سپیده مې نه کوله چې زخر مې دله درکړې الزام خو نه دی چې را باندې بیا ولګې الا ما پتا الزام لګو په بوس را باندې راوړې چې مې ته به د یخني مې کېږي دا ونی ته لاس کې ونیسه میرا داسې کېده چې زه نوم تا لږ خدمتونه کارونه چاکل ماما مې نشته چې ته د ماما په مخ کې په ما داسې سره راځې اوس به زه هم راځم اله په باندې چې خلاص راځي ګوتې ګوټو بوته مې پرېږده الله مې نه خلاص څه کړه ماښام مازدیګر تر منځه تا له خو مرګ نشته زانګو زمان جان ماما مې د سبا به وله بله وکړم ماله مرګ نشته زه خو لا د اوبر نه کم یم خو غاښونه مې په وخت ووته اوس وشوې پیډه روخوره اوس وشوې چنچڼې دله راوړمه ما سره لاندې وته ما چې مور مې نه اندروزه مې په دې تیر کې ته دا ځان پانڅي کو مر وخت به ته ما سره لاندې وتې ما سړي ستا د لاسه ما ته کور پرېښوده اوښکې د بڼو په سر چې سر پیره اوسځې الا ته خو ما سره داسې لاندې وتې ته به چې مور مې روکه چېره کور کار راټول کا لوښي مې وینځه زه مې جارو کړو کټوې سمسې مې درلو کو نور دله څوکم په دې شرم به تاسې په دې کلي کې شرموم دې تیر ته پسې ځان پانڅي کومه خلک به په تا نالت وي به چې دې لاسې ځان پانڅي کړی دی او ګلشنې ته ویم چې هغې په ټول کلي کې خواره کي یو 50 پیره په سوزه خلک څنګه وي د لور مې د میړه مې د زوی مې د ورته وي زه به ګرځم سلامته زما در باندې سو زه به همدغه شانتې ګرځم زه خپل سنټر ته لاړم او کارونه خدمتونه ځان له وکړې روټۍ ځان ته راواچوم او ډکه شه یا لور خیر دی هغه روټۍ راله راواله پیپارې به چې د روټۍ بیماله مې لوټې لولو مخکې روک شه دا مردارو نشم کولی خپل کار کوه زه لاړم چې تنخواه والې ماله سره یو جوړه پلاستیکي کېړۍ راوړه زخر دله ولې نه راوړم اله هغه ما سره داسې لاړه ووته شکر دی کور ټول کارونه مې پرې وکړه زه لږه به څملمه چې راچقه یا پروردګاره ټول وبخې چې دا به وجلي چای الله ته خو یو وجو دا خو دا غونډه ډاګه چې ډکه کړې خدای پاکه دې وبخې په خپلو قدرتونو باندې وبخې او دا دې حیاګانې پې راختې دي الکه شینه ته هلته کار ځای ته نه ورغلې کارځي ته نه مرغلې مرچکي ماما دې مړو ته مې دوا کولی و دا ګیا پې راختې وه کومه مړو ده دغه بره کلي کې څه شوی دی ته مړه ده پراته نه دي څه ودې مینه ټوله
په مخ نه ته قبر او ګاره پیژنې خو نه بس دوا ورته کوې دا خو موږ سټابري کرلې ده او په هغې باندې پلاستیک اچولې دا څه شی دي دا سټابري ده دا خو د شړشم بوټی دی دغه دی شړشم دی دا ماړه ماغه دي مړي دي ما ملله چې دا دومره زړه به ما خو ته دوام وکړم خدای دې وبخي والله یاره په رښتیا کوم عقل یې پته نه لګي چې په ځنګل کې لوی شوی کوم دا خو نن سبا په سټابر باندې موږ اچو د چانې لپاره چې بچکي قبرونه بیا دونه نري نري وي نو دا غټو قبرونو کې خو ګناه ده چې لیش نه سیوای نو ګناه ده په نور خو خپې او دا راته وه چې ته د خپل یعنې که قبر له اوسه پورې تللی دوارې ورته کړې ده یارې په مانځه کې یاد کړې دي او ټول یادوم دا خو په دې لاره تېرېدلم ما خو داسې دغه زمینداره چېرته نه و لیدلي چې داسې قبرونه هم ساز کړي په لسټه کې ما ویل کو دا قبرونه د باران نه پټ کړي دي بړه دا ستا دې ته خیر کوه دا څوکونه شو کوي ته داسې د تاریخ د میر چې د ترور دوی راغلی چې بس قبرونو ته دواګانې کوې ځان ته دوا وکړه چې الله پاک دې دا ورځ ښه کړي دا بس اډو کوم یې وطن سړیا موږ دې غونډ دوا کې دې ګډ وډ زه دنه ورځم خو داسې کار وکړه چې هغه سړو له دا چې اوبه یوسه پټي کې کار کوي وی بیا سمه ځه وی بیا سمه څه بنګه بنګه کوي هېڅ مې هم نه دي ویلي مړه دا مې څه پته ته کو خدای چې نازک یې نه یم لیدلی بیا به ویلې چې دا دونه قامقل دی والله داسې پټي ما چېرته نه و لیدلي مرګې چا سم قتل عام کړی دی یاره مرغو ته هم دانې پوره نه دي اچولي چې په خپله یو کار ته ولا نه کوي وعلیکم سلام نازکې څنګه یې شکر تاسو څنګه ته خیر دې ټیک ټاک وایه که نه څنګه سهار وختي را پېښه دې وکړه سر وخت مې راپې هو که یو چې تاسو په ګیټ باندې دا کم ګلمین ودرولې دي که نه دوی ته لږ عقل سړیتوب وښایې بدتمیزي څوک چا سره نه کوي لکه ما سره چې هغه کومه بدتمیزي وکړه دننه د راپرېښودستو اجازت ما ته هم نشته بچې خیر دې ته خفه کېږه دا خو موږ د خپل حفاظت لپاره دا کړي خو زه به یې پرې کړم خو دا هم خره دي که نه دونه نارینه او زنانه خو خلک پېژني ها صحیح خبره ده خلک پوهېږي خو تاسې داسې څوک ودروئ چې هغوی کې لږ عقل او سړیتوب وي خو بل مې دا خبره کوله تاسو ما ته ویلي چې زه د اسپتال باره کې دلته ځمکه ورکوم او د سکول دپاره نو ما چې تاسو څنګه چلو هغه خو صحیح ده ما تاسو ته خبره کړې ما درخواست ورکړی دی اوس خبره د حکومت ته چې هغوی د طرف نه دغه ما ته واپسې راشي جواب زه مې په پته پوه شم د سانټر او د دغه کاغذونه ما جمع کړي دي د سکول دپاره او اسپتال خبره غټه د هغې باندې به زه سوچ کوم صحیح د جیولې نه بس چې تاسو دومره ښکلې خبره وکړه زما ستاسو په خبرو او په خوله باندې یقین دی خو زه یم که څومره زر کېدی شي نو هغه خو صحیح ده زه یم چې سبا یې وکړم ته زما د زړه نه څه خبرې خو ګوره بعضې وخت کې موږ زموږ د پلار د نیکونو د سکولونه جوړو او چا به پکې سبق نه وي واپس خلکو راغورځول غونډو خانانو د دې وجې موږ نه جوړول او انشاءالله چې زه به په دې باندې اوس پوره غور کوم صحیح دی چې ماشاءالله څنګه ښکلي هر څه ساتلي دي ساتل هم دي خو د دې حفاظت کول دا خو ډېر ګران کار دی دې ته به هر سهار دانې او د چې اوبو غم به ولکې د هر یو شي دومره خصمانه ده چې درته ویلی نه شم ښځه بیا موږ له راکړې چې تاسو یې نشئ ساتلی بوځه که نه ځان له بچي به ترې بوځې او دا غټ خو چې کوم دی نه خو دا ته بوځې خو دا نه دی کېږي تا سره دا بیا تاسو کر راځي دا واپس راتښتي دا خو د ډېر وخت دی که نه ښه دا هم پکې لا شته چې دا واپس راځه کښېنه چې چای مې اوس د ما یو کپ چای خو یو کپ اوس که که نه زه به خوشحال اوسې الله مې عزت وکړه مهرباني دا یو څو ورځې دي انشاءالله چې بیا به د دې کړو نه خلاص شي د تله راتله به نه کړي صحیح ده بس بیا زه نشم راتلی ما که تاسو راغلې تاسو ما ته سوال جواب وکړو بېغمه شه زه به په خپله کوڅې له درشم او چای به راته یو کپ ښکلې وکړم خوشحاله شي هلته سم ښکلي امرود دي ما چې ځان له به یو وشو کوم وشو کوه غونډ چې څومره بکې دي وشو ګلګلان هم سم ښکلي دي وشو کوه تاسې راغورځېږي نو د اجازت مې رانه غوښتنه اډه کلمند نه وړم اوس دوه خو نه وړم هر څه مزېدار دي خو څه وکړي مرچکي خو بس تش دوکان ته جسمې اچولې دي افسوس خو غم مه کوه مرچکیه دا جینۍ خو په خپل دام کې راګیرون کار کلی زما نوم مرچکي دی مرچکي او مرچکي خو قهر دی قیامت دی عذاب دی